ناکامه مینه لنډه کیسه. د هندارې مخه کې ودرېدو، ویې ویل نه غواړم زما پرته حتی هنداره هم درته وګوري. وړانګه په خندا شوه، ویې ویل که هندارې ته ونه ګورم اوس نو څنګه په زنه خال کېږدم. الماس له کړکۍ سر ښکاره کړو، ویې کتل د حویلي په مخ کې څوک نشته. د وړانګې له لاسه یې تور کوچنی خال واخیسته، ویې ویل هنداره دې نه یي، زه خو یم، زه یې درته لګوم. وړانګې سترګې ښکته کړې، ویې ویل لیونی شوی څوک به راشي. الماس لاس ور وړاندې کړو، وړانګې یې له ښي مټ ونیوه، ځان خواته یې راکش کړه. ویې ویل ولې ته اوس خبره شوې چې لیونی شوی یم؟ خال یې د وړانګې په زنه کېښود. وړانګې وویل ګوره هنداره ما سره په سینګار کولو کې ډېره مرسته کوي، په یو خال خو نه خلاصېږي. لاس کې یې غاړکۍ وه. الماس ته یې وویل واخله او دا راته په غاړه کړه. الماس غاړکۍ راواخیسته، وړانګې الماس ته شا کړه، له اورمېږه یې تور خماري ویښتان یو خوا کړل. الماس غاړکۍ ور په غاړه کړه، ورو یې د وړانګې اورمېږ ښکل کړو. وړانګه ژر یو قدم مخ ته لاړه، مخ یې الماس ته کړو، ویې ویل هنداره مې هر کار مفته کوي. الماس ور وړاندې شو، ویې ویل هنداره بړنده یي چې ستا ښایست وګوري او هېڅ ونه وایي. وړانګه په خندا شوه، په شا یې قدمونه واخیستل او ویې ویل زما او د هندارې ډېره پخوانۍ یارانه ده. الماس وړانګه ځان خواته راکش کړه، غېږ کې ونیوه، ورته ویې ویل څه فکر کوې؟ هنداره به له مانه زیاته مینه در سره ولري؟ وړانګې چې د ځان خلاصولو کوشش یې کولو، ویې ویل د هندارې مې دا یو کار ډېر خوښیږي، زه چې هر څه وکړم، هر څه ورته ووایم، همداسې خاموشه راته ګوري. الماس ورته وویل نو ما درته څه ویلي؟ وړانګې وویل هو تا هېڅ نه دي ویلي، یو لاکټ دې را په غاړه کړی، دا نیم ساعت دې په غېږ کې نیولی یم. الماس مسکی شو، له جیبه یې موبایل راوویست، ورته ویې ویل راځه نن خو غاړه په غاړه تصویرونه واخلو. وړانګې وویل لکه په کوم چا مې مړه کوې؟ الماس ورته وویل ولې زه لکه ستا تصویرونه د جومات په دیوالونو لګوم؟ وړانګه له خندا شنه شوه او ویې ویل ها صبر، زه هم خپل لاس ستا په غاړه کې واچوم، بیا تصویر واخله. الماس چې تصویرونه یې اخیستل، ویې پوښتل ګرانې اختر ته دې کوم رنګ جامې جوړې کړې؟ وړانګې وویل لکه کفن سپین رنګ مې کړی. الماس وړانګه له خپلې غېږې ایسته کړه، ورته یې وویل که بل ځل دې کفن یاد کړ خپله دې وژنم. وړانګې په خندا وویل لیونیه هسې ټوکې مې کولې. الماس د دروازې په لور قدمونه واخیستل. وړانګې ورمنډه کړه، غېږ کې یې ونیوه، ورته ویې ویل ای زما لیونیه خفه شوې؟ مینه در سره لرم. وړانګې یو خوا بل خوا وکتل، ویې ویل لږ صبر وکړه. د المارۍ دروازه یې خلاصه کړه، سور دسمال یې راواخیست، د میز په سر یې کېښود، دسمال یې خلاص کړ، سر یې ښکته کړ، قرآن شریف یې ښکل کړ، لاس یې په قرآن شریف کېښود، ویې ویل الماسه یا به ته زما د ژوند ملګری یې او یا مې د قسم وي ځان به وژنم. الماس هم خپل لاس ور وغځاوه، همدا ژمنه یې وکړه، قرآن شریف یې په خپل ځای کېښود. الماس ته یې وویل خان اوس د باندې لاړ شه، زه مې جامې بدلوم. الماس په خندا وویل زما په مخ کې بدلې کړه، دې کې نو څه خبره ده، او له کوټې د باندې ووتو. د اختر په تیارۍ کې ټول مصروفه وو. الماس خپلې مور ته وویل مورې نن هسې هم د اختر شپه ده، د ماما ښځې ته نه ووایه. مور یې په مینه ناکه مسکا ځواب ورکړو زما لیونیه سمه ده، نن به ورته ستا او د وړانګې خبر ور یاده کړم. ماښام د الماس مور وړانګه خپل زوی الماس ته وغوښته. د وړانګې پلار وویل ګوره خورې رانه خفه نه شي، خو تاسو خپله غریبۍ په سر اخیستې. الماس ټوله ورځ مزدوري کوي. وړانګه لورکۍ مې ډېره په ناز لویه کړې، د خان صاحب سره مې خبره کړې، خپل زوی کمال ته یې رانه وړانګه غوښتې. ځمکه پټي او شپږ لکه ولور مې پرېښی، نن ماخوستن دسمال لپاره راځي. وړانګې دروازې شاته خبرې واورېدې، خپلې کوټې ته په منډه لاړه. د وړانګې پلار وویل که تاسو دا هر څه راکوئ خان صاحب سره به واده ماته کړم. د الماس مور په زنګنونو زور کړ، له ځایه پاڅېده، د خپلې بېوسۍ اوښکې له مخ څخه پاکې کړې، ویې ویل د جسم خوشحالي د روح له خوشحالي سره تړلې. وړانګه به شتمنۍ کورنۍ ته واده کړې، خو خوشحاله به نه وي. په ژړا له کوټې ووته. د حویلي له دروازې وتله چې وړانګې ورغږ کړ، ویې ویل ترورې لږ صبر وکړه،
دا لیک الماس ته ورکړه او ورته ووایه چې وړانګې ویل ما خپله ژمنه سرته ورسوله. د الماس مور لیک واخیستو، کور خواته روانه شوه. کور کې الماس د یوې نړۍ هیلو سره د خپلې مور د راتګ انتظار کولو چې مور یې را دننه شوه. الماس په بې صبرۍ وویل کومه ده؟ مور یې دسمال یې درکړو؟ مور یې له اوښکو ډکې سترګې یو خوا بل خوا تاو راتاو کړې. ویې ویل وړانګې د خان صاحب زوی کمال ته په نامه کړه. الماس ځای په ځای کېناستو. عقل هوش چې د یوې شېبې لپاره له لاسه ورکړو. مور یې خوا کې په خړو خاورو ورسره کېناسته. له لږ ځنډ وروسته یې لیک الماس ته ورکړو. ویې ویل دا لیک وړانګې راکړو. الماس له اوښکو ډکې سترګې راپورته کړې. د لیک په لوستلو یې پیل وکړ. لیک یې له دې لنډۍ شروع کړی و: جدایي راغله لارې دوه شوې، جدایي راغله لارې دوه شوې، مرګ قبلوم خو جدایي نه قبلومه. لیکلی و. یاد دې شي پرون دې وویل اختر ته د کوم رنګ جامې کړي؟ ما درته وویل تک سپین لکه کفن. تا ونه منله، سبا به مې همدې سپین کفن کې وګورې. ما خو قسم کړی و چې یا به زما ژوند کې ته وې یا به مرګي. لاندې لیکلی و: ای زما لیونیه، ما چې تر اوسه د ستړي مشي لپاره چاته لاس نه دی ورکړی، ته څه فکر کوې له تا پرته به بل چا سره واوسېږم؟ که مې کله خفه کړی بخښنه غواړم. الماس لیک تر همدې ځایه ولوستو او له کوره په منډه ووتو. دروازه یې په درس خلاصه کړه. له ماما ښځې وپوښتل وړانګه چېرته ده؟ ماما ښځې ورته وویل غږ دې ټیټ کړه، وړانګې پسې رشته راغلې. الماس په چیغو چیغو وویل وړانګه چېرته ده؟ بې له دې چې د ځواب په تمه شي، په زینو کې د وړانګې کوټې خواته په منډه پورته شو. د وړانګې کوټې دروازه یې په زوره ټېله کړه. وړانګه مخامخ په ځمکه پرته وه. له خولې یې ځګ او وینې بهېدې. وړانګې په الماس سترګې ولګېدې. په خندا یې سترګې رڼې پاتې شوې. الماس د وړانګې سر په خپل زنګون کېښود. په ژړا ژړا یې وپوښتل داسې څوک کوي؟ لیونی شوې؟ خو وړانګې ځواب ورنه کړ. سترګې رڼې پاتې شوې. لاس یې دروند شو. سر یې د الماس له زنګون نه ښکته پرېوته. له لاسه یې د زهرو بوتل پرېوته. الماس وړانګه په مخ یو خوا بل خوا ورو ورو ووهله. اوبه یې په ورتویې کړې. خو وړانګه لکه په درانه خوب چې ویده وي. الماس د زهرو بوتل څخه پاتې زهر وڅښل او د وړانګې سره خوا کې په ځمکه پرېوتو. په کومه لاړې غږ دې ورک شو، په کومه لاړې غږ دې ورک شو ناځوانه، تا خو د قیامت تړل شرطونه. لعنت زما په بېوسۍ شه، لعنت زما په بېوسۍ شه، له خدای راکړي لالي سترګې اړومه. په تورو غرو دې ځان پناه کړو، په تورو غرو دې ځان پناه کړو، د بېوسۍ غږ به مې څوک در رسوینه. د جدایۍ اول ماښام دی، د جدایۍ اول ماښام دی، د درد ګولۍ ورته په لپو لپو خورمه. بیلتونه سوال به درته وکړم، بیلتونه سوال به درته وکړم، ما ته مې خپل جانان را پرېږده چې راځي نه. د بېوسۍ حد ته مې ګوره، د بېوسۍ حد ته مې ګوره، خالق را کړې ژبه ګونګه ګرځومه. څه د لمدو لونګو بوی دی، څه د لمدو لونګو بوی دی، بیا کومې پیغلې په سلګو ژړلې دي نه.